السلام علیکم ګران پښتنو وروڼو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یئ. ملګرو، نن بیا هم یوې نوې او زبردست طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او ګټه ترې واخلئ. ملګرو، نن طریقه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو موږ د یوټیوب سرچ هیسټري، هغه کوم چې تاسو څه په یوټیوب کې سرچ کړي وي هغه موږ صفا کړو او له منځه یې ویسو. نننۍ ویډیو موږ د دې په اړه ډک کړې ده، نو ویډیو تاسو تر پایه وګورئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو نور ملګري هم له دې څخه ګټه واخلي. نو که تاسو هم غواړئ چې خپل سرچ کلیر کړئ، یعنې صفا کړئ، نو د دې لپاره به تاسو راسئ. لومړی به خپل یوټیوب خلاص کړئ. کله مو چې یوټیوب خلاص کړ نو دوستانو داسې صفحه به تاسو ته راواوړي. کله چې تاسو ته دا صفحه راواوښتله نو تاسو دلته به خپل سرچ وګورئ. مثلا زه سرچ ګورم، دا ما سرچ کړي دي، نو دا اوس زه صفا کومه او تاسو به دا وګورئ او تاسو هم دا ویډیو څنګه چې زه کوم هغسې نو تاسو هم دا وکړئ او تاسو به هم خپل سرچ دا رقم صفا کولی شئ. نو د دې لپاره به راسئ، تاسو به په دې کونج کې په دې ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ نو دلته به راسئ او لاندې به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سیټینګ مو چې کله کلیک کړ نو دلته تاسو ته داسې صفحه خلاصیږي. دلته به تاسو په هیسټري ان پرایوسي باندې کلیک کوئ. نو دلته به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ نو دلته اوس موږ ته دوه خانې راغلي. پورته یې لیکلي دوستانو کلیر واچ هیسټري، یعنې کومې ویډیوګانې چې تاسو کتلي وي هغه هلته واچ هیسټري کې وي. نو دا تاسو د هغه له لارې صفا کولی شئ. او لاندې لیکلی کلیر سرچ هیسټري، یعنې چې کوم تاسو څه سرچ کړي دي په خپل یوټیوب کې، دا دې ځای کې تاسو هغه کلیر کولی شئ یا صفا کولی شئ. نو موږ اوس غواړو چې سرچ هیسټري کلیر کړو، یعنې صفا کړو. نو دلته اوس موږ په کلیر سرچ هیسټري باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیر سرچ هیسټري باندې کلیک وکړ نو دلته یې لاندې بیا لیکلي کلیر سرچ هیسټري، په دې باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک کړ نو دلته به اوس تاسو ته لاندې ولیکي دوستان تاسو کتلی سرچ هیسټري کلیرډ، یعنې ستاسو سرچ چې څنګه هغه صفا سو. نو اوس راځم زه یې ګورم چې آیا صفا سوی ده او که نه. نو زه اوس بیا خپل سرچ ګورم. نو دوستانو دا وګورئ تاسو چې هغه صفا سه او کوم سرچونه چې دلته موجود وو هغه له دې ځای څخه لرې شول. نو دا نننۍ طریقه چې تاسو ته مو وښودله. تر بلې طریقې چې زه ستاسو درنو حضور ته راځم، تاسو په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې ملګرو.